با سلام شنوندگان و علاقمندان پودکاست ها، با رئیس جمهور محمد اشرف غنی را با شماره دیگر این سلسله خیر مقدم می گویم. من داوود جنبش هستم. نن د هوایی چلند موضوع چې تیره ګڼه کې پیل شوې وه، د 21مې پیړۍ له سر نه د افغانستان په تړه اوږده و. ولسمشر محمد اشرف غني د ژوند لارې لړۍ یوې بلې خپرونې ته ستاسې هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. متعود سلامونه تاسو ته، ټول وطنوالو ته او ټول اوریدونکو ته. ډېره مننه. اوریدونکو ته به په یاد وي چې تیره خپرونه کې موږ د نړۍ کې د هوایي چلند پیل موضوع راوسپړله لنډه، بیا په افغانستان کې لږ څه مفصل پرې وغږېدو او په دې مو ختمه کړه چې د ثور کودتا سره چې کله هوایي ځواکونه په سیاسي لانجو کې ښکېل شول او په کودتا کې ونډه واخیستله، عواقب یې دا شو چې د افغانستان د فضا کنټرول له لاسه ووت او دغه حالت تر اوسه را روان دی. د دې برخې لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې کله چې 21مه پیړۍ را پیل شوه، د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې پیښې نه وروسته امریکایانو په افغانستان باندې برید وکړ. اته الوتکې چې پاتې وې د دوی په برید کې له منځه لاړې. نو د هوایي برخې د احیا کار له کومه را پیل شو او څومره اسان و؟ لومړی مسله دا ده چې خاصتا هغه بمبارۍ چې بګرام باندې وسولې تعیین کوونکي وو، ځکه په یو ورځ کې زرها نفره شهیدان شو او پس له هغه نه د کابل دروازه خلاصه شوه او طالبانو یوه سیاسي فیصله وکړله چې ښارو کې به نه جنګېږي او بیا د سولې تړون چې قندار کې عملي شوی و د امریکایانو لخوا ونه منل شو. نو دا د یو بلې غمیزې پیل ده او دې کې بیا بګرام مرکز او بګرام او قندار دواړو کې امریکایي ځواکونه پلي شول. لومړی برخه دا وه چې د کابل هوایي ډګر له بمونو نه ډک و. لومړي پروازونه د کابل هوایي ډګر نه کېدل، له خپله بګرام نه کېدل او بګرام ته په اولي ورځو کې یوازې د ملګرو ملتو الوتکې وې چې راتلې. د مثال په توګه 26 د دسمبر د 2001 کې چې راغلو پاکستان نه پرواز کې بګرام کښته شو او خدای د هغه ورځ بیا چاته نه ښیي. دا ټوله شمالي وچه وه، د ونې آثار نه و، د باغونو آثار نه و او کابل تک تور و. په ژمي کې نه د باران آثار و نه د واورې. قندار کې هیڅ شی نه و پاتې. همدارقم مزار دومره کوچنی شوی و چې نه پیژندل کېدل. یا هرات یا ننګرهار یا خوست یا ګردیز و، داسې دا ټول ځایو باندې ډېر زر وګرځېدم. یا لښکرګاه دومره کوچنی شوی او لښکرګاه چې یو وخت ورته وړه امریکې ویلې، دا ټول کورونه نه پیژندل کېدل. نو فضا واقعا د ستونزو ډکه وه او بینالمللي قوه یوازې کابل کې وه. هغه برخه چې د افغانستان دپاره وه او دې کې لومړی پرواز چې ولسمشر کرزی چې هغه وخت کې د موقت ادارې مشر و، د آریانا پرواز کې وکړی او د خوشحالي ورځ وه کابل کې، ځکه لومړی وار و چې سره له دې چې د موزیک باند و دا په اساسي توګه تجهیز نه و، لا امکانات نه درلودل د افغانستان حیثیت دی او دا هغه سفر و چې د امریکې او بیا انګلستان ته وکړو او اکثر پروازونه لا هم په امریکایي طیارو دې کې کېدل. ورو په ورو بیرته آریانا فعاله شوه او پس له هغه نه کابل هوایي اډې باندې زر پانګه واچول شوله چې یو اساسي د وصل ټکی موجودي او د هغه دپاره بینالمللي افراد خاصتا امنیتي برخې نه چې ترکانو نورو راغلل چې د هوایي انسجام ترتیب ونیسي. اما په اساسي توګه د هوایي برخې دپاره داسې یو پلان چې
د افغانستان اساسي ګټې تامین کړي او پانګوال په بنیادی توګه راولي چې یا مشارکت بین‌المللي مشارکت ته او یا په داخلي توګه مناقصې په اساس باندې هوایي سکتور نظم واخلي دا په هغه کارونو کې ونسول. در سالهایی که آریانا سقوط کرد بعد از کودتای ثور، در عین حال حیثیت دولتی ما هم از نظر سفرهای خارجی از بین رفت. شما اینجا اشاره به سفر آقای کرزی داشتین، نخستین سفرشان. نور محمد ترکی و بعد از او البته حفیظ‌الله دورش کوتاه بود، ببرک کارمل و دکتر نجیب الله همه‌شان به کشورهای اتحاد شوروی، بلوک اتحاد شوروی سابق سفر میکردند، با طیارات ایروفلوت میرفتند با زیر پرچم اتحاد شوروی سابق، در حالی که به یادم است که اعلیحضرت ظاهرشاه طیاره خاص خود داشت. نمیفهم که سفرهای خارجی رو به او انجام میداد، یعنی نامش بود طیاره قندهار. مثلا میگفت که اعلیحضرت با طیاره خاص قندهار نام به فلان جای رفت، مثل که ایر فورس ون در امریکاست. در این مورد هم به شنونده های جوان خود یک کمی معلومات بدیم که چگونه طیاره بود طیاره قندهار که اعلیحضرت ظاهرشاه به او سفر میکرد؟ طیاره بود که اختصاص خاص برای اعلیحضرت داشت، پیلوت خاص داشت، یک پیلوتای خاص برای تربیه شده بودن. طور مثال یکی از پسرای جنرال شهید عیسی خان نورستانی از پیلوتای اعلیحضرت بود و پسرش داوود پشتونیار هم در پیلوتی تربیه شده بود که بعدا در قوای هوایی ایران فعالیت داشت. بدبختانه از یک گرسی افتاد و شهید شد. یعنی یک ترتیب بسیار منسجم بر از وجود داشت. من شخصا وقتی من مسئولیت داشتم مخالف ازی بودم که یک تاریخ خاص بر ریاست جمهوری اختصاص داده باشه، به خاطر از اینکه خب مصارف زیاد داره، اما از نظر بلند بردن حیثیت دولتی شاید هم ضرور باشه که با بیرق خود و با یک طیاره خاص سفر صورت بگیره. کشور فقیر هستیم. وقتی که اکثریت مردم ما فقیر باشه، حیثیت ما در این نیست که طیاره خاص بگیریم و جلوه بدیم. حیثیت افغانستان در این می باشه که هرچی با تواضع زیادتر سفر کنیم و در طیاره عادی سفر کنین و با باقی ملتتان همسو باشین. این مهمتر است. یا در داخل معلوم دار هلیکوپترها نهایت ضروری است. باید افراد مسئول در افغانستان همیشه در تماس باشن و ما خوشبختانه زیاده از 90 سفر در ولایت افغانستان داشتم. اما در سفرهای خارجی از یک ذهنیت دوران است که مخصوصا بزرگای کشورهای افریقایی بسیار به صورت مفشن زندگی میکردن، در حالی که نمونه ما لیکوانیو صدر اعظم فقید سنگاپور است. او هیچ وقت در تاریخ خاص سفر نمیکرد و یکی از تبصرهایی که داره ایست که در کنفرانس های بزرگی که اشتراک میکرد، این بزرگا همیشه بزرگای کشورهای افریقایی و بعضی کشورهای دیگه آسیایی همیشه از این صحبت میکردن که در دوران استعمار تا چی اندازه سرشان ظلم شده، اما طیارهای بزرگ 3 روز یا 4 روز یا 5 روز در میدانا مگذاشتن بدون از اینکه مردمشان از پیشون استفاده کنن. حیثیت در اون دوران ضرور بود. من انتقاد خاص سر اعلیحضرت در این بخش ندارم، اما در شرایط فعلی که امکانات سفر به مراتب آسان شده و قابل اعتماد است، صرفه‌جویی یک حرکت است که موجب اطمینان میشه. با یکی از این سفرها میتونیم بخش صادرات افغانستان تقویت بدین یا مساجد بسازین یا مکاتب. بیرته چې د افغانستان د هوایي چلند د احیا برخې ته راشو، زه فکر کوم چې بهرنیانو له پیل نه په افغانستان کې د لوی پوځ له جوړولو سره او په تیره بیا دا چې خپل هوایي ځواک دی ولري موافقه نه درلوده، که ناسم یم تاسو به مې اصلاح کړئ. نو د پیل کار د هوایي برخې له کوم ځای نه شروع شو؟ دلته دوه برخې دي. نو که پوښتنه بالکل
یو د پوز برخه ده. د امریکای د دفاع وزیر رمسفیلد قطعا نگوختل چې د افغانستان پوز ته امکانات ورکړي. د خاطرات ټول موجود دي او د مکاتبات په دې برخه کې حتی یو برخه کې دې ته چمتو نه وو 4 میلیونه ډالر ورکړي. لومړی برخه کې لومړی کندکونه موږ آیساف سره چې بین‌المللي ځواکونه وو او انګلستان مشري درلودله بې له هیڅ نوعه نورو مرستو نه پیل کړل او بالاخره په دې باندې موافقه وسوله چې د افغانستان اردو د 70,000 یي اما سمباله سي. بیا امریکایان په دې کې راغلل او هغه پس له انتقالي دورې نه دي چې دوی فعالیتونه ډېر سول اما تر 2008 پورې دا ډېر کمزوري او ټوله قوه چې جوړه سوه له 10 یا 15,000 نه ډېرتر نه و. بیا د اوباما دورې کې او د کرزي صاحب په دوام دورې کې معلوم دار یو عظیم زیاتوالی پکې راغی. دا به انشاءالله تعالی په بل برخه کې به ورباندې وغږېږو ځکه نن په هوایي برخه کې غږیږو. ملکي برخه کې او بله پوښتنه مې همدا وه، نو خیر ملکي برخه له اریانا نه شروع شوه که نور پلانونه؟ دا خدمت ته اوس راځم. ملکي برخه کې خبره په څو برخه کې وه. لومړی اما پلان واسه مالی وزارت کوم آریانا کې توپیر درلود له هغه چی شي نه چې فیصله وسوله او وایم چې عواقب څه وو. اما پلان څو برخه درلود. لومړی برخه دا وه چې آریانا د څو مسیرونو انحصار ولري چې هغه کې کابل دوبی، کابل دیلی او کابل لندن و کابل فرانکفورت و. دوم آریانا پیسې درلودې. دا باید په واضح توګه اوسي چې آریانا پیسې درلودې او په هغه باندې که موږ 200 میلیون ډالر اچولي وای او دا انحصار موجود وای، آریانا اما په باندې په 15 کال باندې 1 میلیارد ډالر نه به ډېرتر ارزښت پیدا کوو او له بلې خوا نه په خپله انسجام کې یو عظیم بدلون باید راغلی وای چې بیا یا لکه پانیم غوندې یو شریک پیدا کو او یا بین‌المللي مشاورین په خپلو امکاناتو استخدام کو چې دا شرکت په پښو ودرېږي. له بدې مرغې نه هغه مقررې چې د استاد رباني او نور دوران کې سوي وو یو خاص ډله وه. دا ډله د هر بنیادي بدلون مخالف وو. دوم بین‌المللي مشاورینو ځینو پوستې کې ننوتل چې د افغانستان فضا د خلاصه وي. دا شی چې د مالی وزیر وایي دا یو پخوانی عصر آثار دي، دولتي شرکتونه نور کار نه ورکوي، نو ځکه اجازه ورکړي. بله برخه دا وه چې ما طرحه لکه چې مخابرات کې دا وه چې ډېر په شفافه توګه بین‌المللي نظارت لاندې لیسنسونه که فضا ته ځي او خصوصي شرکتو ته اجازه ورکوي نو دا باید لیسنسونه په ډېر شفافه توګه ورکړل سي. دا بالعکس نه صافي شرکت، نه پامیر شرکت، نه نور ته د یو واضح شفاف مناقصې په اساس لیسنس ورکړل او د همدې لپاره ده چې ځینې ډېر زر سقوط. سوال اساسی است که چرا این فضا به یک بارگی باز شد بدون از اینکه امکانات تکنیکی و مالی دقیق وجود داشته باشه؟ برای پرسان کنین از مسئولین طرح واضح بدیل موجود بود و پیشنهاد من نهایت واضح و مشخص بود و بعد از اینکه من از حکومت رفتم فضا را باز کرد و همه در فکر از این بودن که تو زود صاحب ثروت شد بدون از اینکه ابعاد واضح از این بسنجن و همچنین فضای بین‌المللی امیر رقم بود. چون در این وقت باور به قوت مارکت و اینکه مارکت آزاد تنها راه پیشرفت است به یک دگمه یا عقیده غیر قابل انتقاد بدل شده بود و اکثریت مشاورین که آمدن در این صورت و ابعاد دیگه از اینکه مدیریتی اصلاحات شود، اراده بر اصلاحات در حکومت موجود نبود
و دلیل عمده از این مشوره آقای رامسفلد و آقای کرزی بود که شکل از اقتصاد برای تطمیع افراد با نفوذ استفاده کنین و مدل را که برشان پیشنهاد کرده بود مدل فساد شهر شیکاگو در دوران یکی از شوروالایزی بود که از فاسدترین دوره از است و این در کتاب خاطرات آقای رامسفلد بسیار واضح است. از او جهت اراده بر اصلاحات از بین رفت و هر کس یک جهت را که فکر میکردن که از پیش پیسه پیدا کردن میتونن و یا سرمایه گذاری کاذب نشان دادن میتونن از این جهت تعقیب کرد. د امریکایانو یو لومړنی اعلان د افغانستان په ارتباط باندې د 2000 لومړي کال په اکتوبر کې کله چې بمباري شروع کړې مخکې دینه چې ځمکني عسکر ننوځي دا و چې د افغانستان فضا اوس زموږ په کنټرول کې ده، یعنی د ځمکې نه هیڅ شی زموږ مقابل کې نشي کېدی او هر څوک چې له دې فضا نه تېرېږي واقع زموږ سره دی. تر هغو چې وروستی امریکایي هم له افغانستان نه وته دغه کار دغسې و، کوم اقدام ونه شو چې فضا کنټرول بیرته افغانان واخلي که دوی نه پرېښوده چې دغسې وشي؟ نه اوسو اقدامات وسول په ترتیب باندې په دې باندې بریالي سو چې اندازه جګه کو له بلې خوانه تاسیسات هم منځته راوړل او دوی سره په مذاکراتو باندې و په واضح توګه پرمختګ موجود و، اما دې واقعیت نه نسی تېرېدی چې تر څه دوی له بګرام نه ووتل 2021 د جولای په میاشت کې فضا د دوی په کنټرول کې و او پس له هغه نه دوی له خلیج نه پروازونه کول چې خپل باقی ملکی خلک او امریکایان او دوی باندې تړلي افراد له افغانستان وباسي. و سوال ما در مورد آریانا تقریبا نامکمل ماند. تلاشی که آغاز شد در دورانی که شما وزیر مالیه بودین و بعد از او تا آخر آریانا را دوباره به اون سطحی که اول داشت نه تنها نرساند بلکه اصلا به اون نزدیک هم نشد. مطلق از جهت نقطه دوم خدمتتان بگم وقتی که فضای باز آمد اینال درک میکنین که چرا تأکید مسرزی بود که برای یک مدت 5 سال آریانا انحصار داشته باشه در این راه. آریانا در یک فضای بسته میتونست به پای خود برسه و بعد از او بتانه به صورت واضح اما به صورت تدریجی با شرکت های بزرگ بین‌المللی رقابت کنه. آریانا چطور میتونست با ترکیش ایرلاین یا با امارات رقابت کنه؟ در دوران ریاست جمهوری تقریبا غیر ممکن بود، چون یک بار که قراردادهای واضحی را انجام دادیم و فضا را باز کردیم پس بسته کردنش تقریبا غیر ممکن است. دوم، مقاومت در مقابل اصلاحات در یک حکومتی که نیمش مخالف اصلاحات بود نهایت مشکل بود و هر بار که اصلاحات مطرح میشد باز مبدل میشد به یک سیاست حذف مطرح شده. دفاع از منافع خصوصی جای منافع عمومی را گرفت. قسمت دیگه ما بدبختانه ای بود که قوه بشری ما دائم دا فرار بود. از یک طرف مثل ازی بود که ریگ بسیار صافه در یک جای مندازین در بوتلایی که ما بین چندازم و از طرف دیگه باز باشه. از یک بخش افراد تربیه میشدن، از قسمت دیگه افراد که ظرفیت نداشتن حاضر به رهایی جاها و اصلاحات بنیادی نبودن. از این جهت است که آریانا نیمه زنده بود و از خاطر ازی در سالهای آخر مطرح سرتاسری اصلاحات در حدود 100% روی دست داشت. قوانین تغییر دادیم و در اینها ظرفیت میلیاردها دلار بود که به صورت اساسی روی پای گذاشته شد و بعداً زمینه ازی برابر شد که از یک طرف سرمایه ملی را جذب کنند و بالاخره به یک ترتیب شرکت‌های مختلط خصوصی و دولتی مبادل شد تا سرمایه هم بر مردم ایجاد شد و هم دولت دارای منابعی باشه که بتونه قابل استفاده دوامدار باشه. یوې لویدیځې پلازمینې ته د آریانا وروستۍ الوتنه که زه اشتباه ونه کړم د 2000 کال په فبرورۍ کې لندن ته وه چې یوه الوتکه د کابل او مزار شریف ترمنځ د کورنۍ الوتنې په مهال وتښتول شوه او د
لندن ستانستد هوایي ډګر ته راوستل شوه. چې وروسته څه پېښ شو په هغې نه غږېږو، اما له دغې نه وروسته تقریبا په دغه ټوله 20 کلنه موده کې د بهرني حضور او تر دا اوسه اریانا بیا لندن او نورو پلازمینو ته اجازه ونه مونده، ممنوع الدخول و دغه فضا ته. په دې برخه کې څومره کار وشو چې دغه ممنوعیت لرې شي او ولې بریالی نه و؟ ممنوعیت لرې سو په اول کې. آریانا اجازه پیدا کړله. جناب جنبش صاحب زه خپله له فرانکفورت نه کابل ته په آریانا کې تللی. بیا ځکه چې بین المللي اصول رعایت نه کړل، ورنه اجازه برته واخیستل سوه. څو کاله د دې اجازه یې درلودله چې فرانکفورت ته سفرونه وکړي او په دې باندې هم کار کېده څنګه لندن ته برته خپل امتیازات واخلي. اساسي ستونزې هم په آریانا کې وې او هم په هوایي ملکي ادارې کې. بله ستونزه دا وه چې یو خاص قرارداد چې په کلونو یې پټ کړی و له ولس نه، د کابل د هوایي اډې په برخه کې، لوژیستیک په برخه کې وسو. او څو کاله تر څه ما ټول تهدید نه کړل او قرارداد روښانه نه سو، داسې یو قرارداد یې کړی و چې د عظیم امتیازات یې ورکړي و، بېلې دې نه څه واخلي. نو فساد په دې برخه کې خاص برخه درلوده او ځکه یې خپل امتیاز له لاسه ورکړ. بیا هم تکراروم، تر څه سر تر پایه په آریانا کې بدلون را نسی او هم په هوایي ملکي ادارې کې چې بین المللي مقررات را سمون ولري، دا برخه بیا ناشونی کیږي. خب از آریانا که به عنوان شرکت ملی هوایی بگذاریم، یک تلاش دیگه هم برای احیای شرکت باختر در زمان شما صورت گرفت. در این مورد بگوین چقدر موفق بودین؟ بدبختانه موفق نبودیم، اما طرح اساسی بود. شرکت دوباره ایجاد شد. پرواز اوله اگه حافظه ما بجای باشه ما به قندار کردم، اما بدبختانه شخصی را به این مقرر کرده بودن که واقعا ظرفیت فیزیکیش ضعیف شده بود و مجبور شدیم طیاره را بگذاریم. طرح سرازی بود بازم که ایواز از این که از طیارات دولتی و هلیکوپترهای دولتی در انتقالات استفاده شد، ما یک سیستم واضح بین ولایتی داشته باشیم و این نوع پروازها صورت گرفته بودن. در صورتی که در افغانستان امن و امان باشه، در عین حال نوع پروازهایی که در منطقه صورت گرفته میتونه که افغانستان به یک حب منطقوی بدل شود تا پروازهای بین‌المللی، ظرفیت هم از این موجود است. در مقابل باختر هم مشکلات امنیتی بود که ولایت‌های مختلف بتانند با آسانی پایین شوند چون طیاره هدف عملات قرار میگرفت و از طرف دیگه مشکلات مدیریتی رفع نشد. هوایی چلند هغه ډیرو لږو برخو کې راځي چې د میرمنو د کار ونډه پکې بیخي زیاته ده. ان دا اوس چې کله تاسو افغانستان ته بیرته ځئ ګورئ چې میرمنې په مختلفو برخو کې د الوتکو کار کوي. ستاسې هغه الوتنه چې نیمروز ته مو وکړه هغه ډیرو خاطرو کې پاتې ده چې کمال خان بند مې افتتاح کاوه. په داسې الوتکه کې لاړ چې فکر کوم د پیلوټ نه نیولې تر ټولې عملي و خدمې پورې ټولې میرمنې وي. او د افغانستان میرمنې د پیلوټانو په حیث باندې هم نظامی برخې کې او هم ملکي برخې کې خپل توان ښودلی او دا ظرفیت لري او په اصول و مقررات و اخلاق باندې برابر دي. دا برخه باید د خلکو ایره نسی او دوی محروم کول اصولی نه دي، ځکه که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې ټول یادوي متصب د مدینه یو میرمن ټاکله او د قرآن شریف اول نسخه خپل لور ته بیبي حفصه ته ورکړل، نه خپل زامنو ته. دا ښکاري چې د اسلام په مقدس دین کې د میرمنو موقف څومره اوچت ده او قرآنی آیات همیشه مؤمنین و مؤمنات ذکر پکې راغلی، نه یوازې مؤمنین.
که څه هم ګرانه به وي ځکه احصایې اوس دقیقې نشته، اما که داسې عمومي یو احصایه وړاندې کړو په نظامي او ملکي برخه کې د پیلوټۍ برخه کې موږ څومره مېرمنې درلودې چې بوختې وي؟ په دقیقه توګه نسم درته ویلی ځکه اسناد له بد مرغې نه ما سره نسته، بې له څېړنې نه د دې ځواب نسم درکوی. ملکي ادارې کې د مېرمنو ونډه 34% ته رسېدلې وه. همدغه کافي ده ځکه چې ښیي چې تقریبا درېیمه برخه کارکوونکې یې مېرمنې وې. بلکل ملکي ادارې کې ونډه 34 ته رسېدلې وه، او په کلیو کې د کلیو په شوراګانو کې 50 ته رسېدلې وه، او د کوچیانو په شوراګانو کې 33 ته رسیدلی و. در برنامه قبلی اشاره کوتاه آمد که موقعیت افغانستان خاص و ناب است و میتونه یک منبع بسیار خوب عایداتی باشه. یک کمی در اینجا بیشتر تشریح کنیم از چه نگاه موقعیت ما بهتر است نسبت به دیگر کشورهای همسایه؟ نقطه اساسی است که آسانترین راه ارتباط بین نقاط مختلف آسیا و آسیا و اروپا از راه آسیای مرکزی است که افغانستان همیشه یک جزء عمده ازی بوده و از او خاطر موقعیت ما در قلب آسیا معنیش است که فضای ما در قلب آسیا قرار داره. فضا را هم مثل روی زمین وارد ببینین، منتها در اینجا زیربناهایی که در فضا ایجاد میشه زیربناهای تصوری است که کوریدورهای خاص ایجاد میشه و این کوریدورها به شکل بسیار دقیق باید از روی زمین و از راه قمرهای مصنوعی و اینا تعیین شود و مدیریت شود. و عالم دیدین که وقتی که مشکلات دیگه در نقاط دنیا وجود داره فضای افغانستان دوباره مطرح شد. از این جهت ما طرح بسیار خاص کوریدورها را مطرح کردیم، پلان واضح از این تشکیل شده که قابل عملی شدن است و از طرف دیگر سر تأسیسات بسیار دقیق تکنیکی در میدان هوایی کابل که از جرمنی خریداری شد و از کشورهای دیگه مورد بحث بود سرمایه گذاری گذاشتیم تا بتانیم ظرفیت داخلی را که برای راهنمایی از این موجود است ایجاد کنیم. این یک جهت. از هر طیاره که از فضای افغانستان عبور کنه فیس میگیره. این فیس در دوران طالبان که زیر تعزیرات بودن به یک مؤسسه ملل متحد دادن. بنابراین هرچی تعداد پروازها زیادتر شود با مو اندازه این منبع عاید، این چشمه عایداتی ظرفیتش بالاتر میره. این موجب از این میشه که سرمایه گذاری را که برای حفظ مراقبت میدانا و ظرفیت قوه بشری برای مدیریت امکانات تکنیکی و ضرورت ارتباطات با این طیاره بیشتر بسازه. خوشبختانه میدانهای قبلا ذکر کردیم یک سرمایه بزرگ در این وجود داره. حفظ و مراقبت از این حتمی و ضروری است که باز قصه میدان بگرام در دوران مجادلات داخلی و میدانهای دیگه ما تکرار نشه و امکانات از بین نره. موقعیت افغانستان در است که از نگاه رقابتی، رقابت مثبت چین و امکانات فراهم کرده میتونیم کشورهای همجوار از امکانات ما استفاده کنیم. یک مثال بسیار واضحش مردم ما در هر دو طرف خط دیورند از میدان هوایی خوست استفاده میکنیم، چونی به مراتب آسانتر است تا ای که در بنو وزیرستان نقاط دیگه او طرف لوی پکتیا از پشاور بره. راه های مختلف از این سنجیده شده میتونه که یک سیستم ارتباطی تنها از جهت ازی باشه که کشورهای همسایه را با میدانهای بزرگ ما وصل کنه و از طرف دیگر موضوع صادرات ماست. افغانستان با این میدانهایی که داره و آب و هوایی که داره، خصوصا موضوع آب ما، هوای ما و میوه‌جات و اینای ما، امکان از این موجود است اگر معیارهای کشورهای خلیج پورا کنیم با او اساس میتونیم به تمام دنیا صادرات داشته باشیم. در این بخش ایجاد کوریدورهای هوایی که بتونه تولیدات ما را با بازار منطقه‌ای و بازار جهانی ارتباط بده
حیاتی است برای و موجب بهبود زندگی سرتاسری و رشد اقتصادی ما شده بید. په هوایي چلند کې رادارونه ډیره زیاته ونډه لري. په دې مسلکي برخه به یې نه غږیږو، اما دغه نړیوال هوایي چلند د یو سیستم له مخې سره وصل دی. دغه سیستم څنګه کار ورکوي او ولکه یې له چا سره ده؟ سیستم بین‌المللي مقررات لري په ملکی برخه کې او هغه ضرور دي د 100 کاله په دې برخه کې تجربه موجوده ده او مقررات موجود دي. دا یو برخه ده. بل خو تخنیکی ظرفیت پکار ده. دې بخش کې مخکې اشاره وکړله دا د رادارو برخه کې وره چې جرمني نه موږ خاص امکانات واخیستل، په خپل پیسو مو اخیستي دا نه و چې مرسته او باید په دې باندې بیا وغږیږو چې کوم میدان څه رقم ظرفیت لري. وختی چې بین‌المللي قوه په افغانستان کې وه، د مثال په توګه د بګرام هوایي اډه مصروف ترین هوایي اډه په ټوله نړۍ کې وه څو کالو دپاره، ځکه تګ راتګ د طیارو دومره ډېر او 2 رنویګانې لوی رنویګانې دي چې لسها طیارې په 40 ساعتو کې پکې کېناستل. بله برخه تکنالوژي پورې یوازې تړل نه ده، دا په بشري قوې پورې تړلې او دا ټول بیا په منظمه توګه د برخه کې پانګه اچول غواړي چې ظرفیت په لومړي برخه کې کوم افغانان موجود دي، څنګه دوی په کار اچول کېږي او په شفافه توګه ورنه کار اخیستلی سي او څه امتیازات لري. دوم، څومره باندنیو ته ضرورت لري. دریم، څنګه خپل ظرفیت په یو منظم پلان باندې په محدودو کالو کې دې حد ته رسوي چې ټول برخې کې ملي ظرفیت موجودي او په عین حال کې دا ظرفیت په بدلون کې ده او بعض اوقات په دوامداره توګه ضرورت دی ده چې بین‌المللي مشاورین ولري. تعداد باید محدودی که دا دولتی برخه ده، په خاص شرایط باندې د قراردادیانو په حیث باندې کار کوي، نه دا چې خاص قراردادی شرکتو ته ورکوي. هغه تجربه بریالی نه ده. وال رسیدیم به یک بخش مهمه که به دوران تصدی ریاست جمهوری شما رابطه مستقیم داره و او گشودن کوریدورهای هوایی بود. چرا این نیاز احساس کردین و تا چه حد موفق بودین؟ نیاز از جهت اصلی بود که یک رسم پاکستان بدبختانه داشته که هنوز موجود است که در موسمی که صادرات ما ضرورت به همکاری همه جانبه داره، میوه تازه ما بندرها رو بسته میکنه. از نگاه صادرات ما، صادرات میوه تازه ما، هندوستان یکی از کلانترین کشورهایی بود که از ما خریداری میکرد و ایران سر ما بسته میشد و یک وسیله فشار دوامدار هم سر اقتصاد افغانستان بود هم سر سیاست افغانستان. در قسمت اول ما کوریدورهای زمینی را عوض کردیم تا ضروریات اساسی غذایی ما از آسیای مرکزی بدیل داشته باشیم و همچنین از ایران. البته مواد غذایی نبود، مواد دیگی بود، اما از نگاه کمک‌های گندم هندوستان طور مثال از راه چابهار به نیمروز رسید و به تمام افغانستان میرسید. مفکوره کوریدور هوایی را ما در سفرم در هندوستان با صدر اعظم مودی مطرح کردم و در ظرف 1 سال این مبدل به پروگرام عملی و پلان عملی شد و در این چارچوب ما تانستیم که میزان تجارت ما را با هندوستان مثبت بسازیم. تنها کشور منطقه که ما با این میزان مثبت تجارت داشتیم هندوستان بود. کوریدور هوایی این بخش به صورت اساسی نشان داد که یک مفکوره عملی است و در قسمت دوم با چین عین کوریدور عملی شد و بعد از او در مذاکرات بودیم که چگونه از شرکت‌های هوایی عمده که در حال رفت و آمد به افغانستان بودن و از افغانستان به اوجه مثل شرکت امارات و فلای دوبای و همچنین ترکیش ایرلاین و اینا استفاده کنیم که بازار صادرات ما وسعت پیدا کنه و همه جانبه بشه.
البته د ویلو اړتیا بیا نه وي چې هوایي چلند مخکې موږ په دې خبرې کړي دي تر ځمکني او تر سمندري چلند ډېر ګران دی، ډېرې پیسې غواړي، ډېر مصرف پرې راځي او همتا چې لېږدوي بیه یې لوړېږي. ځینو منتقدینو ستاسې د دغه پروګرام ویل چې که د ملګرو هیوادو سبسایډي یا مرستې نه وي دغه کوریډورونه بریالي کېدی نه شو، ګټه هم نه شوه کولی. انتقاد خو ډېره اسانه خبره ده. دوی بدیل څه و؟ آیا یو نفر له دې منتقدینو یو بدیل لاره راوړې ده چې د افغانستان صادرات څنګه ډېر کړي؟ آیا یو نفر د دوی د افغانستان په جلغوزیو باندې یا د افغانستان په مڼو باندې یا هره نوره برخه چې وګوري تالک باندې یا دې باندې کوم واضح فکر لري چې څنګه د ارزښت یو زنځیر منځته راوړي؟ نه. انتقاد د انتقاد دپاره و، انتقاد د تخریب دپاره و. یو برخه نور دي چې واضح مثبت انتقادونه دي او زه اوس درته وایم ما ته یو اروپایي ملک راوښیي چې د خپل د کرهڼې ته سبسدي نه ورکوي. امریکا څنګه ده؟ اویا کاله کېږي چې خپل کرهڼې ته سبسدي ورکوي. موږ کمترینه سبسدي ورکړله یوازې د پرواز دپاره او یوازې جلغوزي صادرات دا ټول شی یې ویستل. د افغانستان د جلغوزي صادرات چیرې و؟ ټول قاچاق کېدل که نه؟ پاکستان له دې نه په کال کې تخمینا 600 تر 800 میلیون ډالر پیدا کول او بیا چین ته یې صادرول او بیا چین له دې نه به 2 میلیارد ډالر په کال کې ګټه اخیسته چې جرمني ته یې ولیږي. نو لږ څه د فکر وکړي. دا برخه هم چې وګرځوله څه سو؟ واسطه کوریډور منځته راغی. له وزیرستانه خلک راتلل، خپل جلغوزي به یې خوستو پکتیا او پکتیکا ته رسول چې له هغې جنه راسې په دې کوریډورو کې صادر سي. زه همیشه انتقاد منم، اما یو انتقاد چې په منطق باندې درېدلی. ما همیشه دا ویلي او بیا ویل ما ته د افغان جب مطرح و چې د افغان په جب کې پیسې څنګه ډېرې کم چې دوی اقتصادي استقلال په لاس کې راوړي. زموږ جلغوزي قاچاق کېدل، زموږ پسته په څه بده وضعیت کې ده. پوهېږئ هغه صادرات چې له انځرو نه راتلل پیسې ډېرتر له مڼو نه و. ځکه دلته ما عرض بیا ټولو منتقدینو ته دا ده په سترګو انتقاد وکړئ، اما په شرط چې بدیل ولرئ او یو خبره چې په پښو درېدی سي لږ څه ورسره حوصله ولرئ. د هوایي کوریډورونه په پښو درېدلي وو، نتیجه یې څه سوله؟ آیا په پېښورو په کوټې کې مظاهرات ونه سو چې لارې خلاصې کړئ؟ موږ نه بازار لاړ. نو که د نورو له نظر نه یې وګورئ بیا درته بل شی ښکاري، او که په منطق باندې ګورئ یوازې موږ مثبت بیلانس د صادرات له هندوستان سره دا خبره جوتهیي چې دا سبسدي چې ډېره وړه وه نتیجه یې درلود. بل کومې پیسې ما له باندنیو نه واخیستې؟ دا ټولې موږ ملي عوایدونه وو او مقدار یې څومره و؟ 20 کیلومتر سړکونه په کال کې هغه پیسې چې په دې سبسدي باندې مصرفېدې لږ تر او نتیجه یې د ارزښت زنځیرونه وو چې ولس یو بل سره تاړه او شی ته چې شا په قدر نه کتل یو واري تور سره زر یې ورته ویل. لږ تشریح کړي. تاسو ویل چې هوایي برخه کې هم لږې سبسایډي ورکوله، څومره لویه وه؟ یعنې څه مو کول؟ مالیه مو کموله یا مثلا؟ نه مالیه نه وه، مالیه نه وه. هر پرواز کې هر ډالر کې باید 2 سنټه موږ دولت ورکوو په حدود تر 0.10% پورې. پاکستان کې وګورئ مطلق هر صادرات ته سبسدي لري، ایران کې لري، مرکزي آسیا کې لري. دا موږ منتقدین چیرې ځوان کوو؟ اروپا کې لري، امریکې کې لري. یوازې د فلسفه د آزاد مارکیټ داسې وه چې فکر م کوو چې مارکیټ په خپله مارکیټ بې له قانون نه بې له انسجام نه جوړېږي.
آزاد بازار نه و دا مافیایي بازار و او که غواړئ پوه سئ چې دا څومره مهم و آیا د ایران مڼې نه راتلې چې د افغانستان د مڼو په حیث باندې صادر شي زور درته ښیي او له بده مرغې نه مشکل په څه کې و مشکل بیا په مخدره موادو کې و ځکه هندوستان دومره گذشت درلوده چې موږ د صادراتو مخه ونیسي اما مجبور کېدل چې هر بوجې یا صندوق سر تر پایه بیا وګوري چې بیا پکې مخدره مواد دي او دا بیا درته ښیي چې مفسد کسان څنګه د یو ولس پښې ته تبر راخلي او غواړي چې په دې شی وي. خب شما از 2 کوریدور حداقل یادآوری کردین به هندوستان و به چین. آیا دیگه هم وجود داشت و آیا طرح بزرگتری وجود داشت که توسعه پیدا کنه این سیستم؟ مطلق یکی از مهمترین کوریدورها برای ما کوریدور امارات و موافقه شده بود که حتی قصرهای سلطنتی از پیداوار افغانستان استفاده کنند که معلومدار ایجاد زنجیر ارزش‌های خاص در این بخش. نقطه دیگه ما هدف واضح ما به این بود جرمنی طور مثال عمده ترین مصرف کننده جلغوزه در دنیا جرمنی است و قسم گفتم ما یک مرحله زنجیر ارزش تغییر دادیم که عوض از اینکه از راه پاکستان جلغوزه ما قاچاق شد مستقیم به چین بره پروازهای ارومچی بود از اون به بعد هدف دوم ما جرمنی بود. به همین طریق تمام اقلام عمده ما را قابل صادرات بود از راه زنجیرهای ارزش به صورت اساسی مطالعه کرده بودیم و راههای واضح از ایره که کدام زنجیر ارزش ما را به کجا وصل میکنه و به چی شکل و قسمت دیگه از مخصوصا در قسمت میوه تازه ما بود که از هندوستان چطور به اندونزیا و مالزیا و سنگاپور برسیم چون در اوجم یک بازار قابل ملاحظه بود و این کوریدوره که به دلی بود یک بار که به بمبئی و کلکته می رسیدیم بعد از او امکانات بسیار وسیع بازارهای آسیای جنوب شرقی برای ما باز می شود. که اشتباه ونکړم فکر کوم تاسې یو پړاو کې د حواله لارې د صادراتو لپاره له مختلف هیوادو سره د ګډو شرکتونو د جوړولو یوه نظریه وړاندې کړې وه. په دې اړه راته ووایاست بنسټ یې څه و؟ اول خرڅ مې درته داده چې موږ صادرات $1 میلیارد ته رسېدلي وو او $1 میلیارد کمې پیسې نه دي ځکه $1 میلیارد په صادرات په حقیقت کې $50 میلیارد به بین‌المللي مرستو نه ډېرتر دي ځکه بین‌المللي مرستې خاصا که له امریکې نه راځي په ډالر کې 5 سنته تر 10 سنته دي. خبره په دې کې ده چې وقتی د ارزښت زنځیر وایي هر عمده قلم چې که د کرهنې یا د معادنو وي باید یو برخه ته ځان ورسوي چې بین‌المللي بازار سره ونښلي. د لیتیم په برخه کې ما غوښته چې یو لوی کنسورشیم له استرالیا، جرمني، خلیج او امریکې نه جوړ کړم ځکه موږ له یو ډېرو لږو هېوادونه یو چې دا ظرفیت لرو چې دې بازار کې په لویه کچه داخل شو. ضرورت د دې وه چې دغسې یو تعامل جوړ سي چې موږ اومه مواد په اساسي توګه برته داخل د افغانستان کې پروسس سي. له بلې خوا نه لویترین طرح هم استرالیا سره و. د استرالیا له ټول نه شتمن پانګوال راغی لومړۍ برخې کې راغلی څو ساعته په افغانستان کې تیر کړي څو ورځې تیر کړلې او په دې باندې موږ غږېدو چې څنګه اوبو چې ظرفیت هم 40 میګاواته ده له دې اوبو نه هایدروجن او اکسیجن سره بیل سي خاصه د هایدروجن له نظر نه چې شنه انرژي د شین صنعت اساس پرېږدي او د افغانستان معادن له دې انرژي سره په ګډه بین‌المللي بازار ته لاړ سي او په دې اساس باندې موږ کولی سو چې 2 پیړۍ په یو ګام کې واخلو
یعنی د 19مې پیړۍ صنعتي برخه او د 20مې پیړۍ نه تېرېدی سو 20مې پیړۍ ته رسېدلی سو او دې برخې کې موږ آخري برخه د مذاکراتو کې وو له 100 ملکونو نه دوی پیل کړې وه 6 ته رسېدلي وو او موږ په دې 6 کې وو همدغه رقم نورې طرحې په نورو برخو کې وو. فکر کنم که به پایان این بخش برنامه هم رسیدیم. یک سوال کلی می خواهیم در اینجا بپرسم که با توجه به سال 2047 یعنی 300 سالگی افغانستان معاصر ترکیز اصلی به نظر شما باید در بخش هوانوردی ملکی روی چی باشه؟ نکته اساسی ما ایست که ما باید هیچگاه دوباره به میدان جنگ منطقوی یا بین‌المللی بدل نشه. از این جهت بی‌طرفی دائمی افغانستان با تعهدات واضح منطقه‌ای و جهانی یک نقطه اساسی است که افغانستان بتونه 40 سال گذشته را جبران کنه. 40 سالی که ما قربانی دادیم و همیشه تلخی از این بوده. نقطه دوم است که عبرت بگیریم از موضوع قندار. وقتی که میدان هوایی بین‌المللی قندار سرش تاکید کردیم و ساختیم، بعد فضا تغییر کرد و باشیه رفتیم. امروز تأسیسات را داریم که اساس پیشرفت 2047 تا تعیین کرده میتونه، اما فضا ثابت نمیمونه. خاصتا نقش قمرهای مصنوعی روز به روز زیادتر میشه و رقابت بین قمرهای مصنوعی که محورش امریکا باشه یا محورش چین باشه یا محورش روسیه باشه یا کشورهای دیگه منطقه و جهان باشه تغییر میکنه. هیچ چیز ثابت نیست. 10 سال آینده از نگاه جهانی و مخصوصا تکنولوژی معلوماتی و تحولات تکنولوژی از سریعترین دههای بشریت خواهد باشه. در این بخش ثابت بودن در جای مانعش عقب ماندگی است. ضرورت عزیز که هر چی زودتر سر یک دیدگاه 2047 به یک اجماع ملی برسیم و بتانیم خود جمع کنیم. امکانات است که افغانستان در 2047 آسوده باشه، راحت باشه، در امن و امان باشه و وحدت خود داشته باشه و حقوق تمام افراد باشه. اما بدبختانه خطرات نهایت زیاد است و اگر عبرت نگیریم باز خدای ناکرده مثل تاریخ قرن 19 ما به انزوا و حاشیه خود رفتیم. ډیره مننه ولسمشر محمد اشرف غنی چې په دوو پرلپسې خپرونو کې عمدتاً د افغانستان د هوایي چلن په موضوع را سره تم شوي او راته وغږېدئ. دا خپرونه د وخت د پای ته رسېدو له امله همدلته پای ته رسوم. په بله کې به که خدای کول یوه بله موضوع راوڅېړو او د تېرو هغو په څېر به پرې وغږېږو. نو تر هغو تاسې او ګران اورېدونکي په لوی خدای سپارم. تر بیا. ډېره مننه. انشاءالله تعالی په نور خپرونو کې به غږیږو. بیا هم ما ډېر د مینې سلامونه او تاوده احترامات ټول وطنوالو ته او ټول اوریدونکو ته. تل دې وي افغانستان. یشسن افغانستان. زنده باد افغانستان.